په ننګرهار کې څه باندې 3 میلیونه افغانیو په لګښت د 14 ښوونځیو ودانۍ تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. یادې ودانۍ په دوربابه، چپرهار، مومندرې، شینوارو، کامې او کوټ ولسوالیو کې جوړې شوي دي. د یادو ښوونځیو د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د مرکزي ادارو او د ننګرهار له هغو خلکو مننه وکړه چې د ښوونځیو په جوړولو کې مرسته کړې ده. اما دا د دې ملت هغه اراده کوي، هغه قوت کوي، هغه د باسازۍ او وطن سره مینه کوي چې په جنګ کې هم د پیشرفت لپاره کار کوي، په جنګ کې هم د ژوند کولو لپاره کار کوي، او په جنګ کې هم بیا هم خپل بچونی، خپل ماشومان او خپل راتلونکی نه هیروي، د هغه د مکتب، د هغه د کتاب او د هغه د ځای او د هغه د استاد فکر ورسره موجود. په ننګرهار کې د 290 ښوونځیو د ودانیو کار پیل شوی و چې د 53 ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار بشپړ شوی دی او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د پاتې نورو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو چارې روانې دي. د پراختیا وزارت د اخراج برنامې له لوري په ننګرهار کې 209 ښوونځي پلان شوي وو چې 53 ښوونځي ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. 11 ښوونځي ودانۍ روانې دي، 2 به تدارکات کوي او 14 ښوونځي ودانۍ څلوېښتو تدارکاتو لاندې دي. د ننګرهار اوسېدونکي او قومي مشران خوشحاله دي چې د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره یې د ښوونځیو ودانۍ جوړې شوې. دوی له حکومته غواړي چې د ښوونې او روزنې په برخه کې د دا ډول هڅو ته دوام ورکړي. خوشحاله یو چې نن په ټول افغانستان کې د جناب رئیس صاحب جمهور سره په برای راست ویډیوي کانفرانس باندې په ټولو ولایتونو کې د مکاتبو افتتاحګانې کیږي چې دا یو حیاتي مسله ده او معرف د ملا د تیر حیثیت لري. نو د رئیس جمهور نه مننه کوو، د خپل نظام نه مننه کوو، د خپل والي صاحب نه مننه کوو چې موږ ته داسې زمینه سازیانې وکړلې او د معرف او د مکاتبو په حصه کې ډېر کوټلي قدمونه واخیستل. د دغه مکتب په جوړښت باندې چې د اقرا برنامې له خوا نه د ملي ولسي تړون په برنامه کې دغه مکتب موږ ته جوړ شوی دی. حقیقت دی چې زموږ دغه شاګردان یو څه موده چې هغه یې صرف اخاطې وه، لمر ته، باران ته، او دوی به په دغه خاورو کې دلته ناست وو. نو دغه مکتب چې ورته جوړ شو، د صنفونه ورته جوړ شو، مننه د دوی نه کوو، د دغه خپل دولت نه، د خپل حکومت نه. د یادولو ده چې د ننګرهار په ګډون په نورو ولایتونو کې لا هم ډېر ښوونځي د ودانۍ، ښوونکو او کتابونو له کمښت سره مخ دي، خو حکومت وایي د دې ستونزې د حل لپاره هڅه کوي.